أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. سورة عبس وتولى دیرشتم سپاره دا اول نمبر آیات دے. دے سورت تا سورة الاعمى هم ولیکیگی او سورة الصاخة هم. اعمى ورته دی وجه ولیکیگی چه ذکر د اعمى پکی راغلی الاعمى رونته ولیکیگی. او د صورت مقصد دا دی چې دوه ډلې دي. یوه ډله د جنت والا ده او یوه ډله هغه د جهنم والا ده. دنیا کې هم دغه شان دوه ډلې دي. یو د الله نه ویریدونکي خلک دي او یو غافل خلق دی چې د الله نه یریږي. خلاصه هم دا ده چې مسلمان به ځان کې نیک اعمال پیدا کوي او د بدو اعمالو نه به ځان ساتي. رب العالمین فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کوم په امداد د نوم د الله تعالی الرحمن چې عام مهربان دی، الرحیم او خاص رحم کوونکی. عام مهربان دی په دنیا کې په کافرانو په مؤمنانو باندې او خاص رحم کوونکی دی په آخرت کې صرف په مؤمنانو باندې. مومنان به جنت ته بوزي او جهنمین کافران دا به دوزخ ته بوزي. رب العالمین عبس وتولى ان جاءه الاعمى. دا آیتونه دا اول آیات نواخله تر د لسم آیات پورې. فأنت عنه تلهى. عبدالله ابن ام مکتوم یوړون صحابي و، داغه بارکه نازل شوی.
رسول الله صلی الله علیه وسلم د قریشو مشرانو او غټانو خلکو سره ناستو. د عائشه رضی الله عنها روایت ده، وې دغه ړوند کس راغی عبدالله ابن ام مکتوم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو فرمایل ارشدنی، ماتم د دین باره کې معلومات راکا. وعنده من عظماء المشرکین، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د مشرکانو د قریشو مشران ناستو، هغوی ته دعوت ورکو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر. نبی علیہ السلام به د مشرکانو طرف ته مخ اړو، ځکه نبی علیه السلام ډیر حریص په دعوت باندې چې دا خلک هم اسلام راوړي او غټ خلک دي، که دوی کې یو قسم اسلام راوړو پوره قومونه هغه مسلمانېږي. خو ده تپوسونه شروع کړل. نبی علیه السلام به کله یو طرف ته مخ واړو، کله بل طرف ته. نو الله رب العالمین دا آیتونه راولېږل خپل پیغمبر ته، طریقه د دعوت ورته رب العالمین ښایي چې پیغمبره داسې مه کوه، دغه کافر دي، مشرکان دي، دغه به ایمان راوړي یا به را نه وړي، او که نه وړو وما علیک الا یزکا، په تا باندې څه وبال نشته، څه ګناه نشته. او دا ړوند سړی چې راغلی دی، د ده په زړه کې خشیت دی، ویره ده، دا غواړي چې اسلام قبول کړي. مفسرینو لیکلي دا صورت چې دی دا مکی صورت دی. په دغه وخت کې د عبدالله ابن ام مکتوم لا اسلام هم نو راوړی. بعضو مفسرینو لیکلي چې دا به اسلام راوړي، ستا دا وعد دا به ورته فایده ورکي. ابن زید په نامه باندې یو مفسر دی، هغه دا ویلي دی چې اسلام د لا نو راوړی. نو رب العالمین طریقه د دعوت بیانوي په دې آیتونو کې. خپل پیغمبر ته وایي چې کم سړی کې رغبت و هغه سړی له ټیم ډیر ورکوه. نو رب العالمین فرمایي عبس وتولى، عبس خپشو پیغمبر، وتولى او مخی وګرځو د غړون صحابینا، ان جاءه الاعمى، د دې وجنا چې راغی نبی علیه الصلاة والسلام ته الاعمى ړوند. عبس اصل کې ویل کېږي د تندې چې سړی سره تروش کی، دا چلو کی. او د نبی علیه الصلاة والسلام دا خفګان چې دا په دې وجه چې تلک صبر وکړه چې دا غټ خلک چې دي چې دوی اسلام راوړي، اسلام قبول کی. ورب العالمین ته پته وه چې هغوی کې انابت نشته، نو ځکه رب العالمین خپل پیغمبر ته دا آیتونه راولېږل. عبس خفشو، وتولى او مخی وګرځو نبی علیه السلام، ان د دې وجې نه جاءه الاعمى چې کله راغی دته الاعمى ړوند صحابي. او نبی علیه الصلاة والسلام ناستو په مجلس د عظماو د مشرکینو کې. د مشرکینو هغه غټان غټان خلک چې وو، د هغوی مجلس کې ناستو، هغوی ته دعوت ورکو. نو دی راغی تپوسونه شروع کړل. نو ځکه ته نبی علیه السلام لږ مخ به یو طرف ته بل طرف ته واړو. وما يدريك لعله يزكى، او څه شي پویه کو تعالی را پیغمبره، لعله يزكى چې کېدې شي د غړون کس، یزکا پاک بشي د ګناهونو نه. د یزکا معنا مفسرین کوي لعله یسلم، کېدې شي دا اسلام راوړي دا ړوند. دا تزکا یزکا ابن زید
او عکرمه رضی الله عنه دا غوی تفسیر دا چې قرآن کې کله تزکیه ذکر کېږي مراد تینا اسلام دی. لکه قرآن کې الله پاک فرمایي وذلک جزاء من تزکا، بدله د هغه چا د من اسلم، وما يدريك لعله يزکا، په معنا د اسلم سره یسلمو چې اسلام راوړي، وما عليك الا يزکا. دا تزکیه چې دا ټول د اسلام باره کې قد افلح من تزکا چې اسلام کې داخل شوی وي. هغه به ویل والتزکی فی القرآن الاسلام، تزکی چې په قرآن کې راځي مراد تینا اسلام دی. نو معنا به داسې ده وما یدریک او څه پویه کو تا لره ای پیغمبره لعله یزکا چې کېدی شي د اسلام راوړي، پاک شي په اسلام باندې، اسلام راوړلو باندې. او یذکروا فتنفعه الذکرى، او یذکروا یا بنصیحت واخلی، فتنفعه نو فیده باور کړي دته ذکرى نصیحت. که پورا اسلام کې داخل نشي لګي خبرې به په اثر وکړي، زړه به لګ نرم شي. یزکا او یذکروا، تزکیه معنا داره چې زړه به صفا شي، او یذکروا معنا داره چې ظاهر به د ګناهونو نه پاک شي، چې ګناه ته نږدې کېدو الله به را یادوي ځان ته، نو ستا خبرې دا به ورله فایده ورکړي. علماو لیکلي دي چې یا به ټول اسلام کې داخل شي او یا به ستا خبرې به یې په یاد وي، سوچ به پې وکړي، رستو به اسلام راوړي. ولو بعد حین اما من استغنا فانت له تصدى، اما من استغنا هر چې هغه څوک دی من استغنا چې ځان یې بې پروا کړی، فانت له تصدى نو ته هغې ته ورمخکې کېږي، تصدى ورپېش کېږي. دا کوم چې بې پروا خلک دي استغنا معنا دا ده چې په خپلو مالونو باندې، په خپلو عقیدو، په خپلو کفرونو باندې د دین نه بې پروا دي، پروا یې هم نشته دی، او ته هغې ته وړاندې کېږي د الله پیغمبره، او هغوی اسلام نه راوړي او کری نه مړو، په تا څه وبال نشته دی. خو چې دا کم سړی درله راغلی او په اخلاص دې له ټیم ورکوه. وما عليك الا يزکا او نشته دی په تا باندې ګناه الله یزکا که نشي دی پاک. څوک دغه غافل سړی، دغه مستغنی سړی چې کم سړی هغه د دین نه ځان بې پروا ګڼي، کم سړی په خپل مال او دولت باندې اکتفا کوي او تکبر کوي، نو پتا باندې ثوابال نشته پیغمبره که دوی ایمان را نوړي، دوی اسلام را نوړي. وما عليك الا يزکا، یعنی تسلی د نبی علیه السلام ته چې پتا ثوابال او ګناه نشته دی. واما من جاءك يسعى، او هر چې هغه څوک دی جاءك چې راغلی تا ته ای پیغمبره یسعى چې منډې وهلې، وهو یخشى وغیر کوي، یسعى کوشش کوي، طلب د علم اسلام باندې ځان پویول، په دې کې کوشش کوي، او په زړه کې خشیت هم شته. خشیت ویلی کېږي هغه ویره چې د الله رب العالمین عظمت پکې هم وي، هر هغه ویره چې په زړه کې پرته وي او ستا په زړه کې د هغې عظمت هم وي چې ته له چا نه یېرېږي. علمای مثال داسې بیانوي لکه د پلار نه یره. اوس عام د کلي د یو سړي نه سړی یېرېږي، خو زړه کې عظمت او لویوالی او قدر نه وي د هغه سړي د بدماش او خپل پلار نه داسې یوه یره ده چې واپس د پلار احترام هم دی. نو د رب العالمین نه به ستا په زړه کې داسې یره وي چې هم به د رب تعظیم او لویوالی
په زړه کې برقرار وي، زړه کې به د الله عظمت هم وي. دا آیتونه و اما من جاءک یسعى دین مراد د غړون صحابي عبدالله ابن ام مکتوم دات مراد دی. فانت عنه تلها نو تد آغین اے پیغمبرا تلها غفلت کوي، بے پروا کېږي. یعنی دو ډلې دي، یو طرف ته مشرکان دي، د هغوی مجلس کې تناست دي او دغه مشرکان ایمان نه راوړي او که رایې نه وړو تا باندې څه وبال نشته. او کوم سړی چې ډېر په طلب سره دین سره په مینه باندې هغه راغلی دی، نو هغې نه مخ ماړوه. نو دا طریقه د دعوت او دارنګې طریقه د تبلیغ الی الله شوه چې د چا د مال نه د چا د مشرۍ نه مه متاثره کېږئ، دعوت ټولو ته یو شان بیانوئ. رب العالمین فرمائی کلا انها تذکرہ. په دې آیات کې الله رب العالمین چې وما علیک الله یزکا، هیڅ ګناه نشته په تا باندې الله یزکا، که دوی پاک نشي. مراد تې نه دا کافرانه، مراد تې نه دا دی چې ای پیغمبره ته صرف دعوت کوه، که مني او که نه مني په دې باندې تا الله رب العالمین نه رانیسي. سوره بقره کې داسې آیات تېر شوی، لیس علیک هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما على الرسول. سوره نور کې الله فرمایي وما على الرسول الا البلاغ المبين. کلا انها تذکرہ، کلا دا سنه پکار، انها تذکرہ یقینا دا صورت، یقینا دا آیاتنا تذکرۃ النصیحت دے. یعنی فرق د غنی او د فقیر ترمنځ مکوا، ټولو ته یو شان دین بیانوا. قرآن د ټولو د پاره که څوک ته نصیحت اخستل غواړي، ټول ته نصیحت قبلولی شي د قرآن نه. فمن شاء ذکر، نو هغه څوک شاء چې خوښه شي ذکره یاد دې کړي دا کتاب، ذکره یاد دې کړي دا کتاب. د قرآن نه د وعظ واخلي، قرآن د وعظ کتاب دی. قرآن کلاو که چا ته کېنه، یو عالم ته کېنه، نو دا قرآن په سړي باندې اثر کوي. د دې نه سړی نصیحت اخستی شي، د دې نه سړی پند اخستی شي. فی صحف مکرمه، لیکلی شوی دی په پاڼو د عزت والا کې دا قرآن، لیکلی شوی دی په پاڼو د عزت والا کې دا قرآن. مکرمة عزت والا صحف پاڼې، مراد د دې نه چې دی هغه ملائکو سره چې کوم صحیفې دي په هغې کې دا قرآن لیکلی شوی دی. مرفوعة پورته کړی شوی دی، مطهرة پاکې ساتلی شوی دی، پاکې ساتلی شوي. قدر او شان ډېر لوی دی. مرفوعه معنا اوچت شان والا دی، وم اسمان کې دی. مطهره معنا د شکونو شبهاتو نه پاک دی، د شیطانانو لاسونه دې ته نه رسیږي، کمې ځای په دې کې نه راځي، د هغې نه محفوظ دی. مطهره معنا دا ده بأید سفره، په لاسونو د لیکونکو ملایکو کې دی. سفرة لیکونکې ملایکه د هغوی په لاسونو کې محفوظ پراته دي. سفره د سافر جمع ده، لیکلو ته ویلی کېږي. یعنی ملائکو لیکونکو په لاسونو کې دا صحیفې محفوظې هغه پرتې دي. او سفره د ملائکو ته سفرم ځکه وایي چې دا د الله سفیران هم دي. سفیر ویلی کېږي د یو چا پیغام بل ته لیږل، لکه دا ملکونو والا یو سفیر په بل ملک کېنولی وي، د هغې خپله ځای وي. وجه دا ده چې د هغې د ملک بادشاه خبره دلته راوړي، د دې ملک بادشاه خبره هلته رسوي. ملائک هم د الله پیغامونه رسوي مخلوقاتو ته، پیغمبرانو ته د الله پیغام رسوي. کرام عزتمندین بررت نیکانا، داسې ملائک دی سفرتن چې لیکونکي دي. کرام د عزت والا دی، بررت او نیکان دی دا ملائکه.
یعنی خیانت د الله په کتاب کې نه کوي، دروغ نه وایي دوی. سمعنی چې الله رب العالمین مقرر کړي وي هغه احکام او هغه حکمونه ټول هغه خپلو بندگانو ته، یعنی د الله رب العالمین بندگانو ته صحیح رسوي. ملائکه قرآن کې راغلی دی سورة التحریم کې لا يعصون الله برر معنا دارا چې نیکان دي، نیکان ستویلې کې لا يعصون الله دوی نافرمانی نه کوي د الله تعالی په هغه څه کې چې الله ورته امر کړی، ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، د څه چې ورته امر کېدی شي هغه ټول عمل کوي. قرآن د داسې خلکو لاس کې دی. علماء لیکلي امام ابن كثير رحمه الله ومن هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. لکه څنګه چې د کوم ملائکو سره دا قرآن صحیفې پرتې دي نو هغوی نیکان دي، صفت هم دا ده چې د رب العالمین د یو حکم هم خلاف نه کوي، یوه ګناه هم نه کوي. هم دغه شان چا چې دا قرآن زده کړی په سینه کې قرآن پروت دی، حامل القرآن دی، په قرآن باندې پوهېږي، قرآن یې زده کړی دی، نو هغه به هم دغه شان د ملایکو غوندې صفات په ځان کې پیدا کوي. ځکه قرآن د عزت کتاب دی او انسان ته په عزت ملاویږي هله چې قرآن په باندې عمل وکړي. او داسې چې په قرآن څوک عمل نه کوي نو هغه سلزل عالم هم شي او قاري هم شي نو بیا هم د مخلوق په وړاندې سپک وي او هم د خالق د رب العالمین په وړاندې. قتل الانسان ما اکفره من ای شیء خلقه. په دې آیات کې الله رب العالمین وسه سخت رټنه ورکې هغې خلکو ته چې هغه دا قرآن نه مني، د قرآن خلاف کوي، کافران دي. رب العالمین فرمایي قتل الانسان، تبادی شي انسان، انسان نه مراد کافر انسان. ما اکفره څومره غټ کافر دی دا انسان، تعجب دی د دې کفر ته ولې دی کافر وګرځېدو. انسان تباشي سره د دې دومره دلایلو سره د قرآن د نزول او ته بیا هم کفر کوې په رب العالمین او الله رب العالمین نه انکار کوې، د الله د کتاب نه انکار کوې، نو تباشي. قتل الانسانو دا یا دعا ده، دعا نه مراد موږ تاسو پښتو کې ورته خیره وایو چې الله دې تباه کړي هغه سړی چې غټ کافر دی. او دویم دې ته اخبار هم ویلی کېږي، یعنی داسې خلک به تباه کېږي چې کوم کافران دي هم دنیا کې او هم په آخرت کې، ځکه سوچ نه کوي. من ای شیء خلقه، د څه شي نه خلقه پیدا کړی دی د لره الله تعالی. لږ خو سوچ وکړه ته د څه نه پیدا یې او څومره غټې غټې دعوې کې، څومره غټ کوپرونه کې او پیدا یې د څه نه پیدا د ډېرو کمزورو اوبو نه مهین کمزورو اوبو نه پیدا یې. من ای شیء خلقه، انسان ته خو پته ده چې زه د څه شي نه پیدا یم. دا وګوره سوالیه نشان کې دی کې توبیخ وي ډېر زیات. لږ خو سوچ وکړه ته آخر پیدا د څه شي نه یې، ته د چا بچی یې، ته ځان درته معلوم دی. یعنې دا ټول داسې سوالونه چې سړی متوجه شي چې یاره دا خبره ډېر د اهتمام والا ده. رب العالمین واپس جواب کوي من نطفتن، پیدا کړی دی د لره الله تعالی من نطفتن، دو نطفې نه پیدا کړی. نطفې نه مراد هغه اوبه د پلار او د مور، یخرجو من بین الصلب والترائب. وروسته به راشي په سورة الطارق کې هغه اوبه چې هغه د پلار د ملا نه او د مور د ترائب سینو نه دغه اوبه راوځي او د هغې نه انسان جوړیږي. من نطفتن خلقه، پیدا کړی دی د لره رب العالمین. فقدره، نو اندازه کړی دی. قدره اندازه کول معنا دا ده اندامونه ولا برابر برابر هغه پیدا کړي دي. ښی لاس، ګس لاس، سترګې، غوږونه، پوزه، څومره په ښایسته انداز باندې. همدا کافر انسان دی ځان کې سوچ وکړي الله ته خو اسانه وه چې دا پوزه ولا په دې څټ کې راخېجولی او دا سترګې چې کوم وې دا یې په شاته په دې څټ کې وې. خو رب العالمین څومره ښایسته پیدا کړی دی او ته بیا هم کفر کې.
نه لږ غوندې سوچ کوه په خپل دې تخلیق کې په خپل پیدایش کې. یا فقدره اندازه کړی رب العالمین د ده دپاره د ژوند ټول اسباب تقدیر کې وله لیکلی دی، رزق یې ورله لیکلی دی، عمر یې ورله لیکلی، دا ټول رب العالمین کړی او پیدا کړی د دغه نطفې نه. ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. ثم السبيل بیا لار رب العالمین یسره اسانه کړی دته. ثم السبيل يسر لارې ورته اسانه کړې. څه مطلب د مور په خېټه کې چې دی و د راوتلو لار ورته الله رب العالمین اسانه کړه. علماو لیکلي دي مفسرینو او اوسنی تحقیق هم دا دی دا ماشومه چې د مور په خېټه کې وي دا خپې لاندې وي او دا سر یې بره وي د معدې طرف ته وي ماشوم. کله چې دا پیدا کېږي دا الټه شي، چې الټه شي دا سر یې مخې ته شي او خپې شاته شي نو بیا صحیح راوځي. که چیرې داسې وی چې دا خپه اول راوتلی نو بیا انسان ته په راوتلو کې هم تکلیف او مور ته به هم تکلیف و، ځکه داسې روغ به نشي راوتلی. نو رب العالمین فرمایي چې پروتي نه همیشتې دغه شان چې سر یې بره وي بیا په راوتلو په وخت کې چې کله دنیا ته راځي الله ورته لار اسانه کړي. ثم السبیل یسره. دویم تفسیر علماو دا کړی ثم السبیل یسره بیلار د هدایت الله رب العالمین دته اسانه کړې ده. هدایت ورته ښودلی چې دا قرآن دی که اوس زده کې نو زده یې که. سورة الانسان کې رب العالمین فرمایي انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. یقینا موږ درته ښودلی د دې انسان ته لاره، هغه سیده لاره چې هغه جنت ته تلې ده. خو د انسان خوښه ده چې یا دا شاکر جوړیږي او که کافر جوړیږي، شکر گزار جوړیږي که ناشکره جوړیږي. خو دلته د سیاق او د سباق نه همدغه معنا راجحه ده چې انسان چې د مور نه پیدا کیږي دغه لارو ته الله اسانه کړې ده. دا ټول د الله رب العالمین نعمتونه دي او بیم دا انسان کفر کوي. ثم اماته فاقبره. ثم اماته بیا یې مړ کړی دی دا انسان فاقبره نو قبر ته یې بوتلی. مړ کې دا انسان څوک یې مړ کوي؟ رب العالمین. فاقبره نو قبر ته یې بوتلی. اقبره معنام دا ده چې بیا دا انسان په خپله باندې نور انسانان په خپلو لاسونو باندې په قبر کې هغه یې دفن کړي. الله رب العالمین هم دا امر کړی دی چې انسان مړ شي نو دفن یې کوي په واسطه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. نبی علیه السلام چې به کله مړی وشو فوراً صحابه کرامو ته به ویل چې ورشئ قبر وکنئ او زر زر دا مړی یوسئ او ښخې کوي. نو دا ټول ترتیب دا الله رب العالمین برابر کړی دی. ثم اذا شاء انشره. بیا چې کله وغواړي رب العالمین انشره راوچت بکړي دی انسان لرا. چې کله رب العالمین وغواړي قیامت قائمیږي دا انسان به بیا راپورته کړي. نو ګورئ په دې آیتونو کې ذکر دی ټول چې د کفر هغه اسباب نشته. ولې ته کفر کې انسانه؟ لږ شان سوچ وکړه، لږ شان فکر وکړه. سبا له ورځ د قیامت را روانه ده بیا به د رب العالمین راپورته کوي. دا چې کله دویمه شپېلۍ ووهلی شي نو انسان به دوباره بیا راپورته شي. کلا لما یقض ما امره. کلا یقینا لما یقض ما امره چې نه دی پوره کړی د انسان ما امره ما هغه حکم امره چې حکم ورته کړی الله تعالی. هر انسان چې د الله حکم یې نه دی پوره کړی یا مراد د دې نه کافر دی چې د الله حکم یې بلکل نه دی منلی، یا مراد تېنه مسلمان او کافر دواړه دي چې الله ورباندې څه فرض کړي هغه ټولې پوره نه دی ادا کړي. لما یقض ما امره. سوچ وکړئ دې ته چې مسلمان هم دی نو د الله صحیح حق ادا کولی شي. ډېر فرایض د انسان نه پاتې، ډېر اوامر ته پاتې وي. دواړه ترجمې صحیح دي. فلینظر الانسان الى طعامه. وس رب العالمین انسان را بلی چې لږ تفکر وکړه، لږ سوچ او فکر وکړه، په خپل خوراک کې سوچونه وکړه. اول ورته رب العالمین وویله
چې خپل پیدایش کې سوچ وکا چې ته د کم ځای نه پیدا یو څنګه رب العالمین پیدا کړی مرګ ته دې سوچ وکا دا ټول تعلیم درته رب العالمین درکړی که دومره لرې سوچ دی نه ځې په دې خپل خوراک کې سوچ وکړه چې ما ته د خوراک بندوبست دا د کم ځای نه شوی او چا کړی بیا به هم په ته کافر نشي او کفر به ونه کې خو که سوچ انسان وکړي نو رب العالمین فرمایي فلینظر الانسان نو ودې ګورې دا انسان الی طعامه خپل خوراک ته خپل خوراک ته وګوره خو د عبرت په نظر ورته وګوره عبرت په نظر باندې چې وګورې بیا انسان هغه راجع کیږي راواپس کیږي الله رب العالمین ته انا صببنا الماء صبا چې یقینا موږ راتوی کړي دي الماء اوبو لرا صبا پراتوی کولو سره صب الماء دې ته ویل کېږي چې سمې ډېرې رابېږي لکه د اسمان نه سمې ډېرې اوبه الله رب العالمین را نازلوي دا اوبه ستا د طعام چې تا ته میلاویږي په دې ډېر ادوار تیر شوي بره د اسمان نه باران راکته شي هغه باران په وجه باندې په دې ځمکه کې تیغې تخمونه راوخیږي د هغې نه رزق جوړ شي هغه به تیار کړی شي دا ټول څوک کوي دا رب العالمین کوي نو تعالی طعام په حقیقت کې الله رب العالمین درکوي او بیا دومغه الله تعالی نه ته انکار کې رب العالمین فرمایي انا صببنا الماء صبا چې یقینا راتوی کړي دي مونږه اوبه د باران صبا پراتویولو سره ډیر باران ته اشاره ده مطرن هغه باران چې هغه ډیر زیات وي ثم شققنا الارض شقا بیا اوچوله مونږه الارض ازمکه شقا پچولو سره باران راتوی کو بیا د ازمکه اوچو ځمکه څنګه چوي د ځمکې د چاودېدو نه مراد چې کله دا تیغې دا تخم دا په دې ځمکه کې راخیږي نو دا ځمکه کې خیال هم کړی په دې کې چا وشي دا څوک کوي دا رب العالمین کوي فانبتنا فیها حبا نو رب العالمین فرمایي نو زرغون کړي دي مونږه فیها په دې ځمکه کې حبا هغه دانو لره دا مونږ را زرغونو دا حیات او دا ژوند په دې بوټو کې په دې نباتاتو کې دا مونږه اچو ستاسو دپاره انسانانو نو دانیم پکې راوټو کوو عنبا او انګور و قضبا او دارنګې ترکارینې قضبه ویل کېږي دا سبزیجات دغې ته لکه سبزي وغیره علماو لیکلي قضب خپله معنا د قطع کټ کول چې یو شی یو ځل ورېبي او دوباره چې بیا راخیږي لکه عام دا جرجیر شو ګندنه شوه پیاز شو شوتل شو دغې ټولو ته ویلی کېږي قضبا ترکارینې سبزیانې دام الله رب العالمین په دې باندې او عنب کې اشاره ده دا غټ غټ بوټي دام الله رب العالمین پیدا کړي حبا کې اشاره ده هغه بوټو ته چې هغه اوچت اوچت وي لکه عام د انارو بوټي او نور داسې اوچت اوچت بوټي وزیتونا ونخلا او را زرغون کړي دي مونږه په دې اوبو سره په دې ځمکه کې زیتونن زیتون معنا خونه ونخلا او د کجوري بوټي وحدائق او باغونه غلبا ګڼ ګڼه حدائق باغونه غلبا چې ګڼ ګڼ وي غلبا معنا هم دا ده چې ګڼ وي پاڼې یو بل ته نږدې وي دارنګې یو ځای وي دا بوټي دوه درې بوټي بعضې د باغونو ته چې لاړ شي په دې غرونو کې دا یو بوټی د دې بل بوټي په خوا کې وي بالکل د دواړو منځ کې لار هم نه وي داسې باغونه پې رب العالمین هغه را زرغون کړي دي په دې اوبو سره نو دا ټول د الله رب العالمین قدرتونو هغه نښې دي الله چا نه دی لیدلی خو یې په قدرتونو یې پېژني وفاکهة وابا وفاکهة او میوې وابا او ګیاګانې ابا نه مراد ګیاګانې هغه بوټي چې د میوو نه علاوه دی هغه ټولو ته اب ویلی کېږي او اکثر اهل علم لیکلي دي ابا هغه ګیاګانې چې څاروي ترې پیدې اخلي فاکهه معنا چې انسانان ترې فایدې اخلي میوې شوې او کوم دا پاڼې ماڼې چې وي دغې ته ویلی کېږي ابا متاعا لکم ولانعامکم د پاره د فایدې ستاسو ولانعامکم
او د پاره د څاروو ستاسو چې تاسو ته فایدې واخلئ د دې میوونه او ستاسو څاروي هغه فایدې واخلي د دې ګیاګانو نه. فاذا جاءت الصاخه رب العالمین چې کله دا نعمتونه بیان کړل نو فورا انسان وګوره په دې نعمتونو کې صرف سوچونه فکرونه مه کوه چې صرف د دنیا شي او دنیا کې هغه ورډوب شي نه. یوه ورځ را روانه ده د دې ټولو نعمتونو بیا تپوس کېږي. رب کائنات فورا زمونږ ذهنونه اوس بوځي آخرت طرف ته. فاذا جاءت الصاخه نو هر کله چې راشي الصاختو هغه غوږونه کڼونکې شپېلۍ، هغه چغه چې راشي چې غوږونه به کاڼه کوي. دینه مراد هغه دویمه شپېلۍ ده چې دویمه شپېلۍ کله ووهلی شي انسان د غوږونه به کاڼه شي، په دغې سره به انسانان هغه به راجمع کولی شي. یوم یفر المرء من اخیه په هغه ورځ باندې چې تښتي به المرء سړی من اخیه د خپل ورور نه. داسې سخته ورځ ده چې ورور به د ورور سره ملاقات نه غواړي. څومره خوږ شیز دی د خپل وروره، خو ورځ د قیامت د سختوالي د وجې نه اول به د دې ورور نه سړی منډه وایي چې دې سره میلاو نشم. د مور نه به منډې وهي، د پلار نه به منډې وهي. علماو لیکلي وجه دا ده چې ډېر حقونه چې خوړلی کېږي اکثره د کشرانو ورونو د ورور حق خوړلی کېږي. بیا به وایي چې هسې نه حق رانه وغواړي. بیا مور او پلار کمزوري وي د هغې حق ډېر خوړلی کېږي. دارنګې د ښځې او د بچو حق بیا په اخره درجه کې اکثره سړی په خپله ښځه او په بچو مهربانه وي، نو دا یې اخر ذکر کړله. او دا به تې منډې ولې وایي؟ منډې به ځکه وایي چې د یو بل نه نیکي وانخلي. داسې یوه سخته ورځ ده. او دویم د دې وجې نه به منډه وایي په دې آیات کې هم ذکر دی چې دوی ته به فکر نه وي. داسې یو غم به وي چې نه به د بچي ته فکر وي، نه به د ښځې ته فکر وي، نه به د مور او پلار ته فکر او سوچ وي، او نه به د ورور ته. د هغې نه به هم سړی منډه اخلي، خپل ځان په غم کې به وي. یوم یفر المرء په هغه ورځ چې تښتي به المرء سړی من اخیه د خپل ورور نه. داسې یوه سخته ورځ ده. و امه او د مور خپل نه، و ابیه او د پلار نه، و صاحبته او د ښځې خپلې نه، و بنیه او دارنګې د خپلو زامنو نه به تښتي. ولې به تښتي؟ لکل امرئ د پاره د هر یو سړي منهم د دوی نه شأن یومئذ په دغه ورځ باندې یو فکر به وي. شأن یو فکر به وي، یو حالت به وي، یو شان به وي. یغني چې مشغول کړی به وي دا انسان. هر انسان هغه به په خپلو خولو کې ډوب وي. هر انسان چې دی هغه به د خپل ځان فکر ورسره وي په دغه ورځ باندې. حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل دا حدیث بیان کو ویحشر الناس حفاتا عراتا غرلا. دا ټول انسانان چې راپورته کولی شي د قبرونو نه خپې بله خپې به وي، برمنډ به وي، ناسونه ته به وي. عایشه رضی الله تعالی عنها تپوس وکړې د الله پیغمبره ایبصر بعضنا بعضا، بیا خو به مونږ ښکارو یو بل ته، یو بل ته به راته ګوري خلکه. یعنی زنانه حیانه کې هغې همیشه تپوس داسې وي چې قیامت په ورځ خو هغې مونږ ته بیا خلک به ګوري. نبی علیه السلام د آیات ولوستو چې نه، هر سړی به په خپل غم کې وي. او د دې لنډ مثال په دې دنیا کې داسې دی. الله دې مونږ او تاسو ټول د دې زلزلو نه وساتي. خو د نن سبا دور کې زلزلې ډېرې زیاتې کېږي. دا زلزله چې کله راشي هر سړی منډه واخلي، د خپل ځان فکر ورسره وي چې خپل سر څنګه بچ کما. او بیا چې زلزله لږه سخته وي نو دا زلزله دا هم د قیامت د سره یو قسم مشابهت لري. نو دارنګې هر غم چې په سړي راشي هغه به ځان کې فکر وي. خو داسې ورځ د وجوه یومئذ بعضې مخونه به په دغه ورځ باندې مسفرتون رڼا کوونکې به وي. داسې خلک هم شته چې د مخ نه به رڼاګانې خیږي. حدیث کې راغلی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ان من عباد الله لاناسا، بعضې بندگان د الله تعالی داسې چې وجوههم نور، د مخونو نه به رڼا خیږي. وهم علی منابر من نور، او د رڼاګانو په صوفو باندې به ناست وي په ورځ د قیامت باندې. صحابه کرامو تپوس وکړو دا څوک دي د الله پیغمبره؟ وایي دا هغه خلک دي چې د الله دپاره د یو بل سره مینه محبت دی، د دین په بنیاد باندې، د اسلام په بنیاد د یو بل سره راشه درشه کوي، د یو بل حال احوال اخلي.
لیدلی هم نه دی او مینه محبت یې ورسره شته دی. داسې خلک دي. داسې یو مثاله نور د نیکانو خلکو مخونه دا به رڼا کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به خپل امتین په دې رڼا باندې پیژني. حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان امتی یدعون یوم القیامة غرا محجلین من آثار الوضوء. زما د امت دا مخونه او دا خپې او دا لاسونه به په ورځ د قیامت باندې پړقا کوي. داسې رڼا به ترې خیږي. نو بعضې مخونه داسې شته دی چې د هغوی به پړقېدونکې به وي، رڼا والا به وي. ضاحکة خندیدونکې به وي، خندا به کوي. مستبشرة خوشحاله به وي. دنیا کې خو خلک اسې خنداګانې کوي، زړونه ټول خفه خفه دي، د چا یو خفګان او د چا بل خفګان، اسې ظاهري خنداګانې. خو په ورځ د قیامت دا نیکان خلک چې کمې خنداګانې کوي دا به د زړه د خوشحالۍ د وجې نه وي. رب العالمین فرمایي ضاحکة خندیدونکې به وي، مستبشرة زړونه به خوشحاله وي. داسې خلک هم شته. ووجوه او بعضې مخونه به یومئذ په دغه ورځ باندې علیها په هغې باندې به وي غبرة دوړې به پرتې وي په هغې باندې. مخکې مخونه و چې مخ به کلاو کلاو وي، رڼاګانې به کوي. او داسې مخونه هم شته چې په هغې به دوړې پرتې وي، ګرد و غباره، خفه خفه به وي. ترهقها قطره پټ کړي به وي هغې لره توروالي، تک تور شوي به وي. د بدو اعمالو د وجې نه به په دې دوړو دوړو کې پراته وي، مخې ته لار به م ورته سمه نه ښکاري. د خفګان د وجې نه به داسې تک تور تور ښکاري. اولئک دغه کسان چې دي الکفرتو کافران دي، الفجرتو نافرمانه خلک دي، فاجران دي کافران دي چې د الله حکمونه نه دي منلي، چې عقیدې هم خرابې وي او عمل هم خراب و. نو په مخونو به د دوی توروالی وي. بیا د توروالي سره قطره هغه توروالي ته ویلی کېږي چې شکل هم بدرنګه وي. بدرنګه شکلونه به الله رب العالمین ورکړي د دوی د اعمالو د وجې نه. نو داسې مخونه به په ورځ د قیامت. الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو د ټولو مخونه هغه سپین کړي په ورځ د قیامت باندې. او رب العالمین دې مونږ او ستاسو مخونه په تورو مخونو کې نه راولي. بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت. سورة التكوير دی دا. په دې سورت کې هم الله رب العالمین خپلو بندگانو له ویره ورکوي د قیامت د سختیو نه چې داسې یوه سخته ورځ را روانه ده. حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من سره ان ينظر الى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. که څوک غواړي قیامت په خپلو سترګو په دې دنیا کې وګوري چې دا قیامت به څنګه شی وي او دا به څنګه قایمي، نو هغوی دپاره دا درې صورتونه دا دي ولولي. یو دا صورت دی سورة التکویر، یو ورپسې صورت او یو د سورة المطففین نه وروستو سورة الانشقاق. دا درې صورتونه ولولئ چې قیامت در یاد شي او د قیامت سختۍ. رب العالمین فرمای اذا الشمس بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په امداد د نوم د الله تعالی الرحمن چې عام مهربانه دی، الرحیم خاص رحم کوونکی دی. رب العالمین اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت. اذا الشمس كورت هر کله چې د انور کورت راونغښتلی شي، کورت راونغښتلی شي. کورت کې دا ټولې معناګانې. تکویر اصل کې ویل کېږي که خیل هم کړی وي دا پټکی چې سړی وایي او دا داسې راتاو کړي، دا ولونه وله راتاوی، د نانور به هم داسې راتاو کړی شي. کورت اول به راتاو شي، رڼا به ختمه شي. عبدالله ابن عباس رضی الله فرمایي چې بیا به وغورځولی شي. جمع الشمس والقمر سورة القیامه کې راو به غورځولی شي. دې ټولو ته شامل دی. داسې ورځ به راشي دا غټ نور دا به رب العالمین ختم کی، بې نوره به کی او به غورځوي. کورت به غورځولو ته شامل دی، راو به غورځېږي بیا. نو رب العالمین فرمای اذا الشمس کورت هر کله چې د انور
کوورت را ونغختلی شي رڼا یې ختمه شي او ختم شي واذا النجوم انکدرت او هر کله چې دا ستوري انکدرت هغه خړ کړی شي خړ شي انکدار هم دغې ته معنا ته ویلی کېږي چې خواره واره به شي دا ستوري یو یو به راغورځېږي تغیرت انتثرت تغیرت او دا رڼاګانې دا به ختمې شي او بیا به راوغورځېږي نو رب العالمین فرمایي واذا النجوم انکدرت او کله چې دا ستوري انکدرت هغه خړ شي واذا الجبال سیرت او هر کله چې دا غرونه سیرت روان کړی شي داسې یوه سخته ورځ ده چې دا انور دا به راونغښتلی شي او وبه غورځولی شي دا ستوري د دې دا رڼا به ختمه شي او راوبه غورځولی شي واذا الجبال سیرت او هر کله چې دا غرونه روان کړی شي غرونه روان کړی شي غرونو کې ډېر مخکې هم تیر شوي مختلف احوال پرې راځي اول به وخوځېږي دا غرونه بیا به روان شي بیا به ذره ذره شي بیا به داسې شي کالعهن المنفوش دا مضبوط مضبوط غرونه دا به روان شي هسې کله تاسو سوچ داسې کوئ صرف د ترجمې ته سوچ مه کوئ هغه حقیقت ته سوچ کوئ سوچ وکړئ سترګې پټې کړئ چې د انور داسې راتاو شي او راوغورځي د انور څومره غټ دی او ځمکه ډېره وړه ده د مقابل کې ستوري هم داسې را روان وي او ته ورته ګورې او راغورځېږي او بېنوره کېږي او غرونه هم دغه ته دې غر ته ګورې او دا غرونه داسې روانېږي واذا العشار عطلت او هر کله چې د لسو میاشتو بلار به وخه واذا العشار او هر کله چې العشار هغه د لسو میاشتو بلار به وخې عطلت هغه ازاد پرېښودلی شي ازاد پرېښودلی شي ګورئ چې کله دا اوښه د لسو میاشتو وي دا مالک پې ډېر پام کوي ځکه په دغه ټیم کې دا لنګېږي نو هغه ترې نه جدا کېږي یا د شپې یا د ورځې هغه لنګېږي لما کله چې دا حیوان لنګېږي نو کور مالک چې وي هغه پې ډېر پام کوي هغه نو په دغه وخت کې داسې یوه سخته ورځ ده عطلته چې هغه مالکان بیا پرېږدي بسه نه به ولې اوبه راوړي نه به ولې خوراک راوړي قیمتي مال عربو ته هم دا اوښان وه اوس هم دي د دې یو یو اوښ قیمته په میلیونونو میلیونونو ریاله باندې دی قیمتي شیز دی دا خو دا عرب پې پوهېږي موږ تاسو پې نه پوهېږو نو د سختوالي د وجې نه دا قیمتي مال دا به همداسې پرېښودلی شي عطلته چې نه به ولې څوک ګیا راوړي نه به ولې څوک څه راوړي واذا الوحوش حشرت او هر کله چې الوحوشو هغه ځنګلي ځناور حشرت راجمع کړی شي حشرت راجمع کړی شي د حشرت نه مفسرینو یو څو ترجمې لیکلي ټولې صحیح دي کله چې دا ځنګلي ځناور د حیوانات حشرت را یوځای شي د انسانانو له ډېر د یېرې د وجې نه انسانانو له به پناه راوړي اوس خو که خیال هم کړی دا ځنګل کې چې کوم ځناور انسان هم تښتي او انسان هم دې تښتي خو داسې د هیبت وخت به وي چې هر انسان به په ځان باندې وي د هغې به دا سوچ نه وي چې زه په کوم ځای کې یم او کوم ځای کې به نه یم نو را به شي د انسانانو سره به یو ځای شي او دویم دا د حشرت چې کله به مړه شي د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ترجمه وه به هر حال دا ټولې صحیح دي چې راجمع به کړی شي دا ځنګلي ځناور نو مړه به کړی شي او د انسانانو سره یو خوا ته به راشي دوی واذا البحار سجرت او هر کله چې دا دریابونه سجرت هغه ډک کړی شي سجرت معنا ډک به کړی شي د اوبو نه په دریابونو باندې دا به د اوبو نه ډک شي یو دریاب به په بل ور وخیږي بل به په بل باندې ټوله دنیا دا به اوبه شي اوس د الله په حکم باندې دریاب حمله نه کوي الله به ورته بیا حکم وکړي چې اوسه ورځئ په دې مخلوق باندې او سجرت دویمه ترجمه دا ده چې اور به واخلي او دا هم صحیح ده د هر بحر د لاندې اوسني وخت کې هم دا د ساینسدانانو دوی دا ثابته کړله چې د هر بحر د لاندې هلته پټرول پراته دي رب العالمین به د بحرونو ته اور وراچوي نو مفسرینو لیکلي ترجمه به دا شي چې د بحرونو باندې هم ادوار راځي د قیامت په ورځ اوبه به هم ډېرې شي روا به مړي بیا به ورته اور ولګي بیا به بالکل ختم شي دا بحرونه وچ به شي بیا د ډېر سختوالي د وجې نه داسې ورځ ده واذا النفوس زوجت او هر کله چې دا نفسونه زوجت یو ځای کړی شي واذا النفوس زوجت دا نفسونه یو ځای کړی شي څه معنا دا روحونه
د بدن سره یو ځای شي په ورځ د قیامت. اوس خو کله چې انسان مړ شي روح ته جدا شي، په ورځ د قیامت چې دی نو دا روحونه دا به د بدن سره یو ځای شي. په قبر کې هم دا روح ورله راځي د انسان له، خو کامل تعلق یې نه وي، پوره تعلق یې نه وي. بیا په ورځ د قیامت چې دی پوره به ورسره یو ځای شي. واذا النفوس زوجت. یا دویم مطلب دا دی اذا النفوس زوجت، هر یو ډلې والا به د خپل ډلې والا سره یو ځای شي. کافر به د کافرانو سره، مشرک به د مشرکانو سره، یهودي به د یهودیانو سره، نصرانی به د نصاراو سره، مسلمان به د مسلمانانو سره. چې چا د چا دپاره په دنیا کې ولا و برا کړې ده د هغې سره به، چا چې نبی علیه السلام سره مینه کړې ده د هغې په صفونو کې به راپاڅېږي، چا چې یهودیانو سره مینه کړې ده هغې په صفونو کې به راپاڅېږي. دا ټولې ترجمې صحیح دي. واذا الموءودة سئلت، او هر کله چې د ژوندۍ خښې کړی شوي جینۍ نه سئلت تپوس وکړی شي، تپوس به ترې وکړی شي. الله به را ژوندۍ کړي، دا مور و پلار بیا ولاړ وي. مفسرینو لیکلي چې الله به دې تپوس وکړي چې بأي ذنب قتلتې، په کومه ګناه ته وجلی شوې. دا سوال او جواب د دې مور او د پلار د توبیخ او د زورین دپاره چې ولې دا وجله دا ماشومه، د ماشومې نه به تپوس کېږي چې ته ولې وجلی شوې. نو دا تپوس به کېږي. مطلب د دې خبرې دا دی چې هر یو کار دې کړی دی د هغه کار تپوس به کېږي په دنیا کې. دا الله رب العالمین خاص ذکر کو. وجه دا ده چې د عربو به د خپلې لوریانې به ژوندۍ ښخولې، چې لور به کور کې پیدا شوه خفه کېده به. او نن سبا عزیزانو اکثره زمونږ د پښتانه وروڼه چې دي دوی هم خفه کېږي په لور چې پیدا شي. بعضې کورونو کې ډېرې جړاګانې کېږي او دا د جاهلیت والا دور دی عزیزانو، د هغې رواج دی. دا مسلمانان به په لور باندې خوشحالیږي، په زوی باندې هم خوشحالیږي. الله رب العالمین قرآن کې فرمایي واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا، کله چې ورته زیری ورکړی شي د جاهلیت والاو ته، د کافرانو ته چې لور دې پیدا شوې ده، ظل وجهه مسودا، مخې تک تور شي، وهو کظیم، او دی د غصې نه ډېر ډک وي چې ولې زما په کور کې لور پیدا شوه. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، د خپل قوم نه پټیږي چې په ما باندې څوک دا بد زیری ونه کړي، او دا سوچ کوي چې په دې خاورو کې دا لور ډوبه کم که نه د ځان سره یې وساتم او خلک به راته پیغورونه کوي. داسې یو دور و. نو رب العالمین فرمایي واذا الموءودة، او کله چې هغه ژوندۍ ښخه کړی شوې د هغې په باره کې سئلت تپوس وکړی شي د مور و پلار د هغې نه یا د دغې جینۍ نه تپوس وشي بأي ذنب قتلت، چې په کومه ګناه باندې قتلت وجلی شوې ده، په کومه ګناه دا وجلی شوې وه. واذا الصحف نشرت، او هر کله چې عملنامې را خورې کړی شي، صحف نه مراد عملنامې را خورې کړی شي، نشرت نه مراد کلاو کړی شي د هر انسان عملنامه انسان ته وښودلی شي چې تا دا عمل کړی، دا دې کړی دی، دا دې کړی دی. نو دا هم ډېره سخته ورځ ده چې انسان ته عملنامه په ګس لاس باندې میلاو شي. رب العالمین فرمایي واذا السماء کشطت، او هر کله چې د اسمان نه کشطت پوستکې ویستلی شي. کشطت معنا دا ده چې پوستکې ایستل لکه د اوښ نه چې دا څرمن وباسي، دغه شانې به شي د اسمان. په اسمان هم مختلف احوال هغه تیریږي. یو حالت په دا تیریږي چې د اسمان نه دا کم څرمن چې دا الله رب العالمین چې کم دا رنګ ورکړی دا به ترېنه واړولی شي، داسې به راکش کړی شي. او بیا به رب العالمین په دې کې په دې اسمان کې به سوري پیدا کړي، چاونه به پیدا کړي. وروسته به راشي اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت فکانت وردة کالدهان، سور به شي داسې د سور ګلاب په شانتې. یوم نطوي السماء کطی السجل للکتب، د اسمان به بیا راغونډ کړی شي او بیا به یې وغورځولی شي. نو دلته دا یو حالت ذکر کړی دی چې دا څرمن تې ویستلی شي د اسمان نه، رنګ به بدل شي. په سوره رحمان کې تفسیر به شته دی چې رنګ به سور شي بیا د اسمانه. واذا الجحیم سعرت، او هر کله چې جهنم تیز کړی شي، نور بم پکې اور بل کړی شي،
وقتا په وقتا به په دې جهنم کې اور بلولی شي. واذا الجنة ازلفت او کله چې جنت را نږدې کړی شي. اذا الجنة ازلفت معنا دا ده چې متقینو ته به را نږدې شي، متقین به د جنت په لار روان وي، جنت به ورته نږدې شي. او دا جهنم چې دی دا به نورم ګرمیږي، اور به پکې نورم بلولی شي. کلما خبت هر کله چې دا د جهنم دا اوره دا لږ سړیږي، الله رب العالمین به نورم هغه زیاتوي. علمت نفس ما احضرت، د دې دومره حالاتو سره دا ټول حالات ولیکي. رب العالمین فرمایي علمت نفس پوها بشي هر یو انسان او هر یو نفس ما احضرت په هغه عمل باندې چې حاضر کړی وي دا حاضر کړی وي د نفس د نفس چې کوم عمل کړی دی هغه ټول په دې ټولو باندې به دا انسان پوه شي که بد عمل کړی دی او که ښه عمل کړی دی. بیا به ارمان کوي کش کې ما نیک اعمال کړی وي، ما بد اعمال نه وي کړی. نو علمت نفس ما احضرت دا د دې ټولو شرطونو هغه جزا ده. معنا دا ده د دې ټولو سره دا لګېږي ښه. د اول نه والا اذا الشمس کورت کله چې دا نور راونغښتلی شي نو علمت نفس ما احضرت د انسان ته به پته ولګېږي هغه چې د حاضر کړي وي. احضرت نه مراد حاضر کړي وي. احضار نه دلته مراد دا عمل کول، خو انسان سره هلته حاضر وي، د دې وجې نه احضار ویلی دی. قرآن کې په سوره ال عمران کې د دې آیات علمت نفس ما احضرت تفسیر ښایسته تفسیر شوی دی. 30 نمبر آیات دی په سوره ال عمران کې. رب کائنات فرمایي یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. هغه داسې سخته ورځ ده چې هر یو انسان یو د خیر عمل کړی وي هغه به حاضر ویني. وما عملت من سوء او هغه عملونه چې ده بد کړي هغه به ویني. تود لو ان بينها وبينه امدا بعيد، ارمان بکوي چې زما او زما د ګناهونو ترمنځ ډیر جداوالی وي، ډیره موده فاصله وي، خو بیا به ارمان فایده نه کوي. رب کائنات دلته فرمایي چې ګوره دغه حالت چې راشي بیا به د انسان ته پته ولګي، خو بیا به ترې نه وخت تېر وي. نو ای بنده اوس نه ته دا کوشش شروع کا، د اوس نه دا کوشش د نیکو اعمالو کا. فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس. فلا اقسم وس الله رب العالمین په دې آیاتونو کې د خپل پیغمبر او د قرآن تصدیق کوي چې دا قرآن صحیح کتاب دی، دې ته تاسو ټیم ورکئ، په دې باندې ایمان راوړئ، دا زده کوئ، د دې مطابق عمل وکئ. او دا کم پیغمبر چې درته راغلی دی دا پیغمبر دا صحیح پیغمبر دی، د دې په فرامینو باندې تاسو عمل شروع کئ. نو رب العالمین فرمایي فلا اقسم بالخنس. فلا نو داسې نه ده، داسې نه ده معنا داسې غفلت کې زندگی مه تېروئ انسانه. اقسمو قسم کوم، رب العالمین فرمایي چې زه قسم کومه بالخنس په هغه ستورو پټېدونکو باندې. خنس دلته ستورو ذکر نشته، خو مفسرینو لیکلي چې ستوري ته مراد دي، ځکه دا ستوري هر انسان ته ښکاري چې ستوري راښکاره شي او بیا پټ شي. مراد تینا ټول هر هغه شی دی چې ښکاره کېږي بیا پټېږي. حتی علماو لیکلي دي په بالخنس کې هغه حیوانات چې هغه راښکاره شي کله او کله پټ شي، د ورځې راښکاره شي او د شپې پټ شي. الضباع دا اوسۍ چې ورته ویلی کېږي، خو به هر حال د دې نه مراد بقر الوحش والضباع فی کناسها دا مفسرینو لیکلي. خو ظاهرا دا دی چې دا انسانانو ته دا ستوري ښکاري، نو په دې نه تاسو عبرت واخلئ. نو رب العالمین فرمایي فلا نو داسې نه ده اقسمو زه قسم کومه بالخنس په هغه ستورو پټېدونکو باندې. الجوارې چې هغه روان دي الکنس او ښکاره کېږي د شپې راښکاره کېږي او د ورځې هغه پټېږي او روان دي. د الجوارې نه مفسرینو لیکلي دي چې دا ستوري په خپل مدار کې تاویږي. کل فی فلک یسبحون، دا روان دي ګرځي را ګرځي. واللیل اذا عسعس او قسم می دی وی رب العالمین فرمایي په شپه باندې
اذا عسعس کله چې شا کړي کله چې شا کړي دا شپه یعنی ورځ را ختو ته قریبه شي عسعس دوانه ترجمه اذا عسعس کله چې را مخامخ شي اذا عسعس کله چې شا کړي دوانه صحیح دي د شپه باندې مې قسم رب العالمین فرمایي والصبح او په قسم مې په سبا باندې اذا تنفس کله چې سا واخلي کله چې سا واخلي رب العالمین فرمایي سا اخستلو سره انسان لږ سپک شي دا شپه چې په انسان تیره شي که خیلم کړی سبا راوخیږي نو د دیم دا وجود لږ سپک شي لږ رڼا شي خوشحاله شي سا واخلي وګرځي په دې دنیا کې نو الله رب العالمین فرمایي قسم مې په سبا باندې اذا تنفس کله چې سا واخلي انه لقول رسول کریم یقینا دا قرآن چې دی لقول خامخا پیغام دی رسول داغه رسول کریم عزت والا مراد تینا جبرائیل امین دی یعنی دا پیغام جبرائیل امین راوړی دی دا قرآن معمولی کتاب تاسو مګنئ دا داسې وی فرشته راوړی چې هغه د عزت والا فرشته ده ذی قوت د قوت والا د عند ذی العرش پنځ د خاوند د عرش والا مکین د مرتبه والا ده ذی العرش نه مراد الله تعالی یعنی د الله رب العالمین په وړاندې دغه فرشته ډیر د عزت والا د مکین معنا د مرتبه والا د مکان او مکانت ډیر اوچت دی داسې یو فرشته راوړی دی مطاع معنا دا چې خبره منل کېدی شي تابعداري کېدی شي د هغې ثم او هلته بیا امین امانتدار هم دی خبرې منل کېدی شي ټولې فرشتې د دې خبرې مني او امین امانتدار هم دی په دې قرآن پر رالیږلو کې د رب العالمین د طرفه چې ده راوړی د پکې دومره د ذرې بر خیانت هم نه دی کړی نو قرآن عظمت ته اشاره ده دا معمولی کتاب نه دی دا داسې یوې فرشتې راوړی دی د الله د طرفه وما صاحبکم بمجنون او نه دی دا ملګری ستاسو مراد تېنه نبی علیه الصلاة والسلام بمجنون لیونی ستاسو دا ملګری ګوره ستاسو خیرخوا دی ستاسو ناصح دی دا لیونی نه دی ولقد رآه یقینا رآ لیدلی او دی پیغمبر هو دغې جبرائیل لره بالافق المبین په کنارو او په غاړو ښکاره کې د اسمانه حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم هغه به فرمایل وایي چې ما جبریل ولیدو 600 وزرې وي او ټول اسمان یې بند کړی داسې یو عظیم خلقت الله رب العالمین او یو غټه صورت او غټه باډي دی جبرائیل امین له ورکړې ده او نبی علیه الصلاة والسلام جبرائیل امین په خپل شکل باندې لیدلی دی نو دا خلک چې وایي دا اصل کې رد دی په دوی باندې چې دوی به ویله چې دی له پیران راځي او پیرانو ته خبرې کوي د کافرو به ویله نو رب العالمین فرمایي چې پیران نه دي راغلي بمجنون په ده باندې پیران نشته دا لیونی نه دی د جبرائیل امین سره ملاقاتونه کړي هغه لیدلی دی وما هو علی الغیب بضنین او نه دی دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم علی الغیب په وحی بیانولو چې دا پټه وحی ده بضنین بخل کونکې او بخل کونکې بخیل نه دی هر چا ته بیان کوي مسله چې ته معلومه وه بیا یې بیانوه بخل مه کوه کنجوسي مه کوه غټ بخیل هغه انسان دی چې هغه دین نه بیانوي چې دین ورته معلوم وي او دین نه بیانوي حدیث کې بیا راغلی دی هغه سړی ډېر بخیل او کنجوس دی چې زما نوم په یو مجلس کې یاد شي او څوک ورسره صلی الله علیه وسلم نه وایي نو هغه هم بخیل دی او عام بخیل چې دی هغه ویلی کېږي چې کوم په مال او په دولت کې بخلونه کوي نو دا پیغمبر تاسو ته پوره دین هغه بیانوي وما هو علی الغیب بضنینا او نه دی دا پیغمبر په وحی رسولو کې چې هغه غیب وحی ده بضنین بخل کوونکی نه دی بلکې تاسو ته در رسوي وما هو بقول شیطان الرجیم او نه ده دا وینا وما هو او نه دی دا قرآن بقول شیطان الرجیم وینا دغه شیطان رټلی شوي نه د کافرو به ویله چې دا د پیریانو ویناګانې دي او دې پیغمبر لا پیریان راځي هغه ورته دا قرآن ښیي رب العالمین فرمایي چې دا د شیطانانو رټلی شو خبرې نه دي دا د الله خبرې دي رالیږلي دي په واسطه د جبرائیل امین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فأين تذهبون نكم خوازي تاسو اي بندگانو فأين تذهبون كم خوازي تاسو
یعنی د الله او د الله د رسول کتاب هغه موجود دی، دین موجود دی، نو تاسو ولی نور دینونو پسې روان یې؟ ولی تاسو نور لارې غوره کوئ؟ عامو انسانانو تم دا خطاب دی. فاین تذهبون، چیرته لاړئ مسلمانانو؟ چا پسې لاړئ؟ د قرآن درسونه شته دی، د قرآن تلاوتونه شته، د قرآن احکام بیانېږي او ته ځان مشغولې په ګناهونو کې. قرآن د الفاظ دا ټول عامي. فاین تذهبون، نو چیرته تاسو ځئ؟ ولې خپل وختونه خرابوئ؟ د دې ذرې برابر به تپوس کېږي ستاسو نه. ان هو نه دی دا قرآن الا ذکر، مگر ذکر دی، نصیحت دی، للعالمین، د پاره د ټولو مخلوقاتو، د ټولو مخلوقاتو د پاره دا نصیحت دی. کاغه انسانان دی که پیریان دی، مسلمانان دی که کافر دی، یهود دی که نصارا دی، دا کتاب ورته الله را لېږلی. لمن شاء، د پاره د هغه چا، شاء چې غواړي، منکم ستاسو نه، ان یستقیما، چې برابر روان شي. فایده دا قرآن هغه چا ته ورکوي چې هغه څوک غواړي چې د دې قرآن نه فایده واخلي. مخکې تیر شوی هدى للمتقین، هدایت کوونکی دی د تقوادارو لپاره. تقوادار څوک دی؟ هغه خلک دی چې هغه په سیده لار باندې روان وي. نو لمن شاء، هغه د پاره د هغه چا چې غواړي، منکم ستاسو نه، ان یستقیما، ان یستقیما، چې برابر روان شي، نو فایده ورکوي دا قرآن هغه ته. وما تشاءون، او تاسو خو نه غواړئ، الا ان یشاء الله، مگر هغه چې الله رب العالمین غواړي. رب العالمین چې هغه پالونکی د ټولو مخلوقاتو دی. څه مطلب؟ یعنی تاسو نه غواړئ یو شیز لره چې هغه دې وشي، که کېږي نو د الله رب العالمین اجازه چې نه وي هغه نه کېږي. هر یو کار چې کېږي د الله اجازې ته او د الله اذن ته ضرورت دی. رب العالمین حاکم دی که نه؟ هر یو کار چې تاسو کوئ د الله د اجازې نه بغیر یې نشئ کولی. ایون دا ګیلاس دی چې سړی راخلي او اوبه څکي، خو چې رب العالمین دې لاس ته حکم وکړي چې دا اوبه د دې انسان د خولې له مه وروړه، نو دا لاس به دلته ودرېږي، فالج به شي، راوبه ورځېږي. معنا دا ده یعنی مونږ د الله رب العالمین مخلوق یو او مونږ الله ته محتاج یو. عربو به ویله انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد. تم یو شیز غواړي، زه م غواړم، خو کېږي هغه څه چې الله رب العالمین غواړي. خو الله مونږ له اختیار راکړی دی دنیا کې. ځکه الله ویله لمن شاء، که د چا خوښی اسلام دې راوړي او که د چا خوښی کفر دې وکړي، که حساب ته بیا ټینګېدی شي په ورځ د قیامت باندې. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په امداد د نوم د الله تعالی. الرحمن داسې الله چې عام مهربانه دی، الرحیم داسې الله چې خاص رحم کوونکی دی. سورة الانفطار دی دا. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت. په دې صورت کې الله رب العالمین د قیامت حالات بیانوي او انسان ته ترغیب ورکوي چې انسان دوکه کېږه مه. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، ځان له دوکه مه ورکوه، ته الله پیدا کړی، الله رب العالمین په تا احسانات کړي دي. یوه ورځ داسې را روانه ده چې دا دنیا دا فنا کېدونکې ده، نو تاسو تیاری وکئ. رب العالمین فرمایي اذا السماء انفطرت، هر کله چې د اسمان انفطرت هغه وچوي. فطر ویل کېږي تازه چاودلو ته. عربو به م ویله چې د کوم ماشوم تازه غاښ راوخیږي، وی فطر ناب البعیر ناب الطفل، د دې ماشوم غاښ تازه راوخوتو، ځکه د غاښ چې راخیږي دا وری چې دا وش کېږي. نو انفطار معنا شوکېدل د یو شیز، چاودېدل د یو شیز. د اسمان به وچوي. دا ټول ادوار په دې اسمان تیریږي، مخکې موږ بیان کړه. اذا السماء انشقت واذا الكواكب انتثرت، او هر کله چې دا ستوري انتثرت ودوړېږي. انتصار معنا دا ده بې ترتیبه، یو به را روان وي بل به را روان وي، د اسمان به ترې ټول خالی شي. او انتثرت کې دا نورې معناګانې پکې شاملې، چې انتثار معنا دا ده چې خواره واره به شي او بیا به راوغورځېږي، او دارنګې هغه رڼاګانې هغه به هم ختمې شي. واذا الكواكب، او هر کله چې دا ستوري دا غټ غټ ستوري انتثرت ودوړېږي. واذا البحار، او هر کله چې دا سمندرونه فجرت وبهولی شي، روان به کړی شي. مخکې بیان شو
ډک بکړی شي بیا به روان کړی شي بیا به ورته اور واچولی شي واذا القبور او هر کله چې دا قبرونه د قبرونو والا بعثرت راوچت کړی شي قبرونو کې چې څوک انسانان پراته دي دا ټول راوچت کړی شي داسې وخت را روان دی یا بعثرت معنا دا ده چې دا قبرونه په خپله بعثرت داسې بوګنه بوګنه به شي په خپله باندې لکه که خیال هم کړی وي دا ماره چې په دې خاورو کې وي او خوځېږي نو بره دا خاوره معلومیږي چې خوځېږي دلته لاندې څه شته دغه شانې به وخوځېږي او دوړه به شي او ایسه سړی به ترې راوځي بعثرت معنا اثیرت په معنا سره وقلبت معنا دا ده چې دا لاندې طرف د قبر دا به د بره طرف ته راشي داسې الټه به شي نو چې کله داسې الټه کېږي خیال هم کړی دا خاوره به یې داسې دوړه شانتې کوي نو دا ترجمه هم ده واذا القبور او کله چې قبرونه بعثرت هغه لاندې طرف یې بره کړی شي او دویمه دا بعثرت چې کله د قبرونو والا راوچت کړی شي دوباره د انسانان راپورته کړی شي څه چل به وشي علمت نفس ما قدمت واخرت پوهه به شي هر یو نفس هر یو انسان هر یو فیرې ما قدمت په هغه عمل چې مخکې یې لیږلی واخرت او هغه چې رستو یې پرېښی وي ما قدمت واخرت ما قدمت هغه عملونه چې مخکې یې لیږلي یعنی نیک اعمال واخرت او هغه ګناهونه چې رستو دنیا کې پرېښي وي سینماګانې جوړې کړي دي نور ګناهونه کړي په دنیا کې د ده نه د شر کارونه پاتې دي لارې بنده کړې ده قتلونه یې کړي دي دا یې رستو پرېښي که نه نو دا ټولو باندې به پوه شي بیا دا انسان ما قدمت وما اخرت بعض علماء لیکلي ما قدمت هغه فرضي اعمال چې په هغې عمل کړی دی وما اخرت او هغه فرضي اعمال چې هغه ضایع کړي ما قدمت هغه ټول اعمالو ته شامل دی چې خیر او که شر ټول یې کړی وي په دنیا کې چې د کوم مخکې کړي دي د مرګ نه مخکې او وما اخرت او هغه چې د مرګ نه وروستو د کوم خیر پرېښی وي کوم شر دې پرېښی وي ټولو ته شامل دی په دې ټولو به انسان پوه شي بیا علمت پوه به شي دا انسان علمت پوه به شي نفس هر یو نفس ما قدمت په هغه عملونو چې مخکې یې لیږلي واخرت او وروستو یې پرېښودلي یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم په دې آیات کې الله رب العالمین اوس زجر ورکوي رټنه ورکوي د انسان ته چې رب العالمین به ورته فرمایي چې ولې ته خو په دنیا باندې ډېر نازېدی ولې دې دا ګناهونه کول رب العالمین به ورته فرمایي یا ایها الانسان ای انسانه ما غرکه څه شي دوکه درکړې ده تا ته بربکه په رب ستا باندې الکریم چې عزت والا دی ستا دا خیال و چې زه رب العالمین اکثر خلک اوس هم داسې وایي ګناه کوي الله غفور رحیم دی دا آیات په هغوی باندې رد دی ټیک د الله غفور رحیم د الله به درته بې سباله وایي زما په کرم زما په سخاوت زما په رحم زما په بخلو باندې په دې دوکه شوی وي زما د نورو صفتونو ته دې نه کتل چې ذو انتقام بدله اخیستونکی ذات دی جبار زورور ذات دی متکبر لوی ذات دی المنتقم بدله اخیستونکی دی المتعال ډېر اوچت ذات دی غضبان په حدیثو کې راغلی رب العالمین غصناک ذات دی دا ټول دا صفات مو کنه ته دومره اعمال دې کول چې آخرت ته دې بیخي سوچ نه و نو اوس به څه کې الله رب العالمین ورته دا توبیخ دپاره فرمایي رټي یې دا انسان الذي هغه ذات دی خلقک چې پیدا کړی یې ته یې پیدا کړی فسواکا نو برابر کړی یې ته فعدلکا نو نیک قد والا یې کړی فسواکا برابر کړی سواکه نه مراد اندامونه لاسونه سترګې وغیره دای دله صحیح جوړ کړي فعدلک معنا دا ده چې الله رب العالمین به نیک قامت تعالی درکړی دی او په مخلوق کې علماو لیکلي دي چې داسې مخلوق بل نشته لکه د انسان په شان رفتار چې کوي چې داسې مخامخ دا مخ داسې ګوري او رواني نور ټول مخلوقات سرونه چې کوم دی اگر که په دوه خپو هم روان وي نو سرونه چې دی دا ځمکې طرف ته وي او د دې انسان مخامخ روان وي نو فعدلک نیک قد والا یې کړی یا منه ده فعدلک برابر کړی ته فی ای صورت په هر شکل کې ما شاء هغه چې غوښتل رب العالمین رکبک جوړ کړی ته
فعدلاکا نو نیغ قد درکڑی تالره انسانا دسی بل چالن دے ورکڑی فی ای صورت پا کم شکل کے ما شاء هغه چې غختل رب العالمین رکبکا تی جوړ کړي الله چې کم شکل غختو الله تعالی هغه شکل در کړي مور تا پلار تا ماماګانو تا ترونو تا ستا شکل تللی یار انسان دی سره څه ناڅه مشابهات لري علماء لیکلی دي چې رب العالمین ته اسانه وه چې د انسان نه خنزیر سپی پیشو زناورې ته جوړ کړی دی آیات نه دا معلومیږي چې الله چې کم شکل غوښتو تالی درکوو خو تالی د ښایسته شکل در کړی دی داسې ښکلي شکل باندې ته رب العالمین برابر کړی او ته د الله نافرماني کې کلا بل تکذبون بالدین هیڅ چیرې داسې نه ده پکاره انسان ولې بد اعمال کې ولې تکذیب کې بل تکذبون بلکې تاسو تکذیب کوئ بالدین د ورځې د جزا د ورځې د قیامت تاسو تکذیب کوئ وان علیکم ورځ د قیامت ته دین ځکه ویلی کېږي چې په دغه ورځ باندې انسان ته بدلې میلاویږي وان علیکم یقینا شته دی په تاسو باندې مقرر لحافظین خامخا حفاظت کوونکي ملائک په تاسو شته دی ستاسو د هر یو انسان د پاره ملائک الله مقرر کړي چې حفاظت کوي حفاظت د پیریانو نه حفاظت د شیطانانو نه حفاظت د نور اشرارو نه یا حافظین مراد دلته دا دی چې حفاظت کوي ستاسو د هر یو عمل هغه محفوظ ساتي او دا وروسته آیات په دلیل دی کرامن د عزت والا دي دغه ملائکه دا کم ملائک چې مقرر دی عزتمند دي کاتبین لیکونکي یعلمون پویږي ما په هغه څه باندې تفعلون چې تاسو یې کوئ هر عمل چې ته کوې دغه ټول لیکي چې دی انسان داسې وکړل داسې وکړله ان الابرار یقینا نیکان خلق لفی نعیم خامخا به په نعمتونو کې وي وان الفجار یقینا بدکار خلق فاجران خلق لفی جحیم خامخا به په اور کې وي یصلونها ننوزي به دې اور ته یوم الدین په ورځې د جزا په ورځ د قیامت به دې اور ته ننوزي وما هم او نبوي دا جهنمیان عنها د دې اور نه بغائبین پټېدونکي داسې نشته چې ته چېرته پټ شي او پناه یوسې نه د رب العالمین نه نشي پټېدی رب العالمین به دې راخلی او د جهنم ته به دې غورځوي او د دې جهنم نه بیا بل طرف ته تیښته نشي کولی په جهنم باندې بیا ملایکه هغه مقرر دي هغه دې بیا نه پرېږدي نو داسې یوه سخته ورځ را روانه ده رب العالمین فرمایي چې دا جهنمین دا کافر دا به په ورځ د قیامت باندې یوم الدین باندې دی اور ته ننوځي الله رب العالمین اوس فرمایي وما ادراکا او څه پوهه کړې تا لره پیغمبره ما یوم الدین چې څه د هغه ورځ د جزا ورځ د بدلې ثم ما ادراکا بیا څه شي پویه کو تا لره پیغمبره ما یوم الدین چې څه د هغه ورځ د بدلې یوم لا تملک نفس لنفس شیئا یوم هغه ورځ چې دا لا تملک نفس نه به مومي اختیار بنوي هیڅ یو نفس لرا نه به مومي اختیار هیڅ یو نفس لنفس بل نفس لرا شیئا د هیڅ څیزه داسې به ورځ ده چې هیڅ یو نفس سره به اختیار نه وي چې د بل نفس دا د عذاب نه لرې کړي پلار به د زوی نه عذاب نشي لرې کولی زوی به د پلار نه ورور به د ورور نه خور به د خور نه هیڅوک د چا په کار نه راځي هر انسان سره خپل عمل نه داسې یوه سخته ورځ ده یوم په هغه ورځ باندې لا تملک نفس چې نه به مومي هیڅ اختیار یو نفس هیڅ یو نفس لنفس بل نفس لرا شیئا د هیڅ شیزه والامر یومئذ لله او ټول اختیار په دغه ورځ باندې خاص الله لره دی وسم الله لره اختیار دی په دنیا کې خو بیا هم د دنیا کې بعضې خلک انسانان دا وایي غلطې عقیدې شته که نه وایي زمونږ پیر سره دونه اختیار دی قطبان دی او غوثان دی او دا نظام دوی چلی نو دا شرکی عقیدې دي نو که ته څومره م وایي چې صرف رب العالمین بندګي کوه نه مني نو په هغه ورځ به انسانان نورې خبرې به نه کوي دا مشرکان به مو مني چې او حقیقت دی چې صرف او صرف واکه دا د رب العالمین دی بسم الله الرحمن الرحیم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون
په دې صورت کې الله رب العالمین بندگانو ته دا فرمایي چې اے بندگانو د قیامت د ورځې نه مه بې رغبته کېږئ بې فکره کېږئ مه غافله کېږئ مه هر یو عمل چې کوئ سوچ کوئ مثال په طور باندې صرف دا تول دی توله یو دکاندار دی چې چا نه شیز اخلي پوره اخلي د کیلو په ځای 1.5 کیلو ځان ته واچوي او چې بیا بل ورکوي خپل سودا او خپل شیزونه نو هغه بیا کم ورته تلي الله رب العالمین فرمایي چې دا خلک به هم جهنم لځي چې په دې تول کې نقصان کوي چې د بل نه پوره شیز اخلي او په خپله چې دی هغه نقصاني خلکو له ورکوي دا ولې دا خلک کوي دا د الله نه نه یریږي اشاره د دې خبرې ته هر یو بد عمل چې کې سوچ کوه چې زما مخې ته یو ورځ را روانه ده لکه مخکې هغه سختوالی هغه بیان شو بسم الله شروع کوم په امداد د نوم د الله تعالی باندې الرحمن داس الله تعالی چې عام مهربان دی الرحیم داس الله چې خاص مهربان دی ویل للمطففین ویل للمطففین تباهی دا د پاره د کمی کوونکو نه په تول کې تطفیف ویل کېږي په تول کې کمی کول او عام معنا یې دا په هر شي کې کمی کول معنا د الله په حق کې کمی کول د الله خبره نه منل روجه صحیح نه نیول زکات صحیح نه ورکول حرام خوړل دا ټول تطفیف دی خو دلته الله یو قسم ذکر کوي ویل للمطففین هلاکت دی او تباهی دا یا ویل نیوکند په جهنم کې دا بوي للمطففین د پاره د کمی کوونکو الذین ها کسان اذا اکتالوا علی الناس چې کله په پیمانه اخلي علی الناس د خلقنا یستوفون نو پورا اخلي چې په پیمانه څه شی اخلي نو خلقنا پورا اخلي و اذا کالوهم او کله چې پیمانه کوي د خلقو له یو شی زور کوي او وزنوهم یا تول کوي وزن مان یو شی زور کوي یخسرون نو هغوی به کمی کوي چې بل شی زور کوي کم ور کوي او چې په خپل اخلي نو هغه پورا خلقونه اخلي نو دا خلق تطفیف کوونکي دي د بل نه کار پورا اخیستل خپل کار چې کم دی هغه کم کوله الا یظن رب العالمین فرمای ایا الا یظن یا ګمان نه کوي اولئک دغه کسانا انهم مبعوثون چې دوی به دوباره ژوندي کړی شي ای په ورځ د قیامت باندې ایمان نشته ولې داسې ګناهونه کوي دا خلک یوه ورځ را روانه ده د دې ذرې برابر تپوس به د خلکو نه کېږي ولې داسې ګناهونه کوي رب العالمین فرمایي لیوم عظیم د پاره د هغه ورځې لوی یوه ورځ لوی را روانه ده څنګه لوی د یوم یقوم الناسو په هغه ورځ باندې چې وبدرېږي ټول انسانان ټول خلک لرب العالمین رب د ټولو مخلوقاتو ته ټول به الله رب العالمین ته ولاړ وي د ناستې ځای به بیانوي ټول به داسې ولاړ وي رب العالمین ته قیام د خلکو ټول خلک به رب العالمین ته ودرېږي خو بیا د خپلو اعمالو مطابقه انسانانو ته به بدلی بیا ملاوي حتی حدیث کې راغلی دی حتی یغیب احدهم فی رشحه الى انصاف اذنیه داسې یوه سخته ورځ ده چې الله ته به ولاړ وي او بره په سر باندې به د انور دا به د یو نیزې په اندازه باندې هغه په دې سر باندې ولاړ وي ډېره ګرمي به وي لاندې به دا ځمکه طلایي او د اوسپنې په شان ګرمه شوي وي چې بعضې انسانان به دومره خوله شوي وي چې دا خولې به د دې غوږونو ته رسېدلې وي بعضې انسانان به دومره خوله وي چې د خپو د پټکو ته به رسېدلې وي بعضې زنګونونو پورې داسې یوه سخته ورځ ده او داسې به ولاړې 50,000 کاله ورځ نو لیوم عظیم ورته الله رب العالمین ځکه ویله کله هیڅ چیرې داسې نه ده پکارې زما بندګانو هیڅ چیرې تاسو ګناهونه مه کوئ نقصان مه کوئ د خلکو مالونه مه خورئ حرام مه خورئ ان کتاب الفجار یقینا هغه کتاب الفجار عمل نامه د الفجار د بدکارو خلکو لفی سجین خامخا په سجین کې به وي بدکار خلک هغه خلک دي چې شیطانانو یې منلي وي لکه کافران دي فاسقان دي فجار دي ګناهګاران دي قاتلان دي فی سجین سجین د سجن نه ماخوذ دی جیل ته ویل کېږي جیل ته ځکه سجن ویل کېږي ډېر تنګ دی
تنگ ځای ته سجین ویلی کی او دا سجین دا یو لاندې ځای دی په اومه ځمکه کې د دې کافرو د فاسقانو فاجرانو د بدعملو انسانانو دا روحونه دام دغلته غورځي او د دوی د اعمال نامې هم دغه ځای کې پرتې دي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ تفسیر دی وی الارض السابعة السفلى دا سجین چې دی دا ډېر تنګ ځای دی او لاندې په اومه ځمکه کې دی بهرحال معلومیږي دا چې دا ډېر لاندې دی او په دې کې دا د کافرانو د اعماله چې کیسې کړي دي دا ټول محفوظ پراته دي نو دا به ورته بیا پرانیستلی شي په ورځ د قیامت کې وما ادراک او څه پویه کړه تا لره ای پیغمبره ما سجین چې څه دی سجین کتاب دا یو دفتر او رجسټر دی مرقوم لیکلی شوی دی د دې کافرو د دې فساقو د دې بد عملو ټول اعمال پکې لیکلی شوي دي په دغې کې ویل یومئذ للمکذبین ویل هلاکت او تباهی ده یومئذ په دغه ورځ باندې للمکذبین د پاره د تکذیب کوونکو هغه خلکو چې هغوی دروغجن ګڼلی دا قرآن دروغجنې ګڼلی دا پیغمبره دا څوک دی چې تکذیب کوي رب العالمین فرمایي الذین هغه کسان دي یکذبونه چې دروغجن ګڼي بیوم الدین ورځې د جزا لره د بدلې ورځ چې د قیامت ورځ د هغې تکذیب کوي او رب العالمین فرمایي وما یکذب به تکذیب نه کوي دروغجن نه ګڼي دغې ورځې لره به دغې ورځې لره الا کل معتد مگر هر یو هر هغه سړی معتدین چې د حد نه تېرېدونکی دی اثیم او ډېر ګناهګار دی معتدین معنا دا ده چې عمل هم ټول د ګناهونو وي او اثیم معنا دا ده چې د خولې خبرې هم ټول د ګناه ده بعضې خلک یې داسې ډېر بدبخته وي د خلون هم خلک محفوظ نه وي او عملون هم ټوله معاشره هغه په تنګه راغلي نو داسې خلک چې دي هغوی د قیامت تکذیب کوي نو بیا بد اعمال کوي نو قیامت ته فکر نشته دی رب العالمین فرمایي واذا تتلى علیه کله چې ولوستلی شي په هغه باندې آیاتنا زمونږ آیاتونه قال نو وایي دا انسان دغه منکر انسان اساطیر الاولین چې دا خو د درو قصې دي الاولین د زړو خلکو دا خو د زړو خلکو قصې دي دا د قرآن آیاتونه په دې موږ څه کوو نوي خبرې ماډرن زمانه ده اکثره خلک اوس په دې زمانه کې هم داسې وایي د قرآن ته په صحیح نظر باندې نه ګوري نوي شیزونو ته ګوري ځانونه ټول په دې ګناهونو باندې مشغولوي کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون هیڅ چیرې داسې نه ده بل رانا بلکې زنګ وهلی شوی دی علی قلوبهم په زړونو د دوی باندې ما کانو یکسبون په سبب د هغه عملونو چې دوی به کول په دې دنیا کې په زړونو باندې زنګ وهلی شوی دی ران د راین نه دی د ګناه د پاسه ګناه کول دا د انسان په زړه باندې یو تور زنګ راولي حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وإن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء کله چې یو انسان ګناه وکړي نو هغه ګناه چې دا د هغې په وجه د ده په دې زړه کې تور داغ ولګي که توبې ویسته او دا ګناه یې پرېښوده خو دا تور داغ هم ختم شي او که توبې وینیسته او د ګناه د پاسه بله ګناه وکړي نو دا تور داغ ډېرېږي تر دې چې دا ټول زړه تور شي بیا نبی علیہ السلام ویل فذلک الران الذي ذکر فی القرآن دا هغه زنګ دی چې په قرآن کې ذکر شوی دی نو عزیزانو د دې ګناهونو په وجه باندې د انسان هغه زړه زنګېږي د انسان زړه تورېږي بیا زړه دې حد ته ورورسېږي قرآن بیانوه اثر پرې نه کوي هر څومره نصیحت چې ورته کوي اثر پرې نه کوي بس په ګناهونو کې دی منهمک شوی دی رب العالمین فرمایي کلا بل کلا هچرې داسې نه ده پکاره یعنی تکذیب د قرآن مه کوئ تاسو قرآن ته د پخوانو خلکو قصې مه وایئ بل رانا بلکې زنګ راغلی دی علی قلوبهم په زړونو د دوی باندې ما کانو یکسبون په سبب د هغه عملونو چې دوی کوله کلا انهم عن ربهم کلا دلته په معنا د یقینا سره دی کلا قرآن کې دوه معناګانو سره استعمالي کلا معنا
ردعیه ورته وایي چې مخکې یوه خبره ذکر شي چې دا خبره داسې نه ده نو الله وایي کله او کله کله په معنا د یقینا سره یعنی یقینا داسې خبره ده چې کله رستو خبره ذکر کوي لکه دلته اوس رستو خبره کلا یقینا انهم یقینا دا کافر چې دی دا مشرکان چې دی دا ګناهګاران چې دی عن ربهم د رب د دوی نه د خپل رب نه به دوی کلا یقینا انهم یقینا دا خلک چې دی عن ربهم د خپل رب نه یومئذ په دغه ورځ باندې د خپل رب نه معنا د خپل رب د دیدار او د ملاقات نه یومئذ په دغه ورځ باندې لمحجوبون خامخا به په پردو کې وي یا لمحجوبون خامخا منع کړی شوي دي حجب عرب وی منع چې یو سړی منع کړی شي نو په ورځ د قیامت الله رب العالمین به نیکانو بندگانو تخکاری جنت کې به ملاقاتونه وي خو د دې کافرو غټه سزا دا شوه چې رب العالمین هغه به ورسره ملاقات نه کوي الله به ویني او دا ګوره ډېره سخته سزا ده دا ټولې بندګۍ چې مونږ کوو الحمدلله چې مسلمانان ایمان هم راوړی دی روژې نیسو الحمدلله منځونه کوو دا ټول په دې وجه د خپل رب دپاره نو دغه رب چې سړی ویني او دا بندی ویني دا به څومره د خوشحالۍ خبره وي دا به څومره د خوشحالۍ وي رب العالمین فرمایي چې دا کافر چې دی دوی به د الله رب العالمین د دې دیدار نه محرومه وي ثم انهم لصال الجحیم بیا یقینا دوی چې دی لصال الجحیم خامخا ضرور داخلیدونکي دی جهنم ته اے د الله رب العالمین ملاقات نصیب نشو او ورسره دی جهنم ته به مردن نشي 50,000 کاله ورځ صرف دغه په قیامت کې تېره کړه الله ورسره ملاقات هم ونکو او جهنم ته بیا لاړو نه را څومره بدبختي د رب العالمین فرمایي ثم یقال هذا الذي بیا به وویلی شي هذا الذي دا هغه څیز دی کنتم به تکذبون چې تاسو د هغې تکذیب کوو دا هغه شی دی چې تاسو د هغې تکذیب کوو معنا دا ده چې د قیامت تاسو ته تکذیب کو کنه جهنم نم تاسو انکار کو چې نه جهنم منو او نه قیامت منو اوس درته پته ولګېدله اوس قلارې په دغه قبرونو کې په قبرونو خو به راپاڅېدلي په دې جهنم کې اوس پرېوځئ او دا سزاګانې دا به ورته میلاوي کلا ان کتاب الابرار لفی علیین کلا یقیننا ان کتاب الابرار چې بېشکه عمل نامه د هغه نیکانو خلکو لفی علیین خامخا په علیین کې ده علیین د علو نه ماخوذ دی اوچت ځای دی او حدیث کې راغلی چې د نیکانو خلکو د عملنامه چې ده دا به په اووم اسمان کې وي کعب الاحبار به دا ویله السماء السابعه د عرش په خوا کې عند سدرة المنتهى عبدالله ابن عباس رضی الله فرمایي چې جنت ته نه مراد دی د هغه سدرة المنتهى د هغه بیرې سره چې کوم هغه بره اووم اسمانونو د پاسه خو به هر حال چې د نیکانو خلکو د عملنامې چې دي دا ډېرې بره دي نو سوچ پکار دی چې مونږ غواړو چې د عملنامه د الله سره وي که نه لاندې په دې ځمکه کې هر سړی دا وایي چې نه زمونږ عملنامې د مرګ نه پسه په کار د رب العالمین سره وي بره وي د رب العالمین دا د اسمان دروازې به ته کولاویږي چې کله نیک عمله انساني روح ته دې کولاو شي او فرشتې در باندې حمدونه مدحونه ستا صفتونه ستا تعریفونه دا درله کوي چې دا څوک د داسې نیک انسان نه چې خوشبوداره روح را روان دی نو رب العالمین فرمایي کلا ان کتاب الابرار یقینا داسې ده ان کتاب الابرار چې هغه عملنامه بېشکه عملنامه الابرار د هغه نیکانو خلکو لفي علیین خامخا په علیین کې وي وما ادراک او څه څیز پوه کو تا لره ای پیغمبره ما علیون چې څه شی دی دا علیین څه شی دی کتاب دا دفتر دی رجسٹر دی مرقوم لیکلی شوی دی د نیکانو خلق اعمال پکې لیکلی شوي دي یشهده المقربون حاضریږي هغې ته المقربون هغه الله تعالی ته چې څوک ډېر نږدې خلک وي یشهده المقربون د ده عملنامې هغه د هغه مقرب فرشتو سره وي کوم چې الله رب العالمین ته ډېر نږدې دي حدیث کې هم داسې راځي چې ثم یشیعه مقربو کل سماء
د الله رب العالمین چې کوم مقرب فرشتي دي په هر اسمان کې دا هر یو به د یو بل نه اخلي او یو بل له به ورکوي دا ستا د نیک عمل انسان د عمل نامه نو رب العالمین فرمایي یشهده المقربون حاضریږي هغې ته المقربون هغه الله تعالی ته نږدې خلک ان الابرار لفی نعیم یقینا دا نیکان خلک چې دي لفی نعیم خامخا په نعمتونو کې به وي علی الارائک ینظرون په پالنګونو باندې به وي په صوفو باندې به وي ینظرون چې ګوري به یو بل ته د یو بل سره به ملاقاتونه وي ینظرون دویمه ترجمه ده چې د خپل رب دیدار به کوي رب العالمین ته به ګوري دریم دا دی ینظرون ګوري به د جهنمینو ته چې د جهنمینو ته څومره سزاګانې میلاویږي او زړه به په دې باندې تشېږي چې دنیا کې ظلمونه کول په مسلمانانو باندې کفرونه کول اوس پرېږده چې سوځېږئ په دې اور د جهنم کې تعرف فی وجوههم نظرة النعیم پیژنې به ته فی وجوههم په مخونو د دوی کې نظرة النعیم تازګي د نعمتونو د نعمتونو هغه تازګي به په دې مخونو کې ښکاري حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د مخونو نه به رڼا خیږي د دې جنتیانو داسې تر تازه تازه مخونه به وي د جهنمینو ذکر مو شو کنه مخکې په سورة عبسه کې چې مخونه به تک تور وي دوړو به وهلې وي د جنتیانو مخونه داسې تر تازه وي یسقون من رحیق مختوم سکولی کېږي به په دوی باندې یسقون سکولی کېږي به په دې جنتینو باندې من رحیق د خالصو شرابونه مختوم چې مهر به وهلی شوی په هغې باندې مختوم مهر به وهلی شوی وي د دې یو معنا دا ده چې دوی دپاره بند پراته دي دا شراب چا وله ګوتې نه دي وروړي خو راجحه ترجمه دا ده د دې مختوم مهر به وهلی شوی دا مهر چې وي دا په اخره کې وي ټول اوراق سړی ختم کړي اوس اخرنی مهر او سټمپ یې لګوي چې خبره ختمه شي دا شراب چې دوی څکي په دې اخره کې به مهر وي دا مهر به څه شي وي د مسکو وي ښکلې خوشبویي به ترې بیا راشي شراب هم شو او خوشبویان هم ترې راغلې نو رب العالمین فرمایي یسقون من رحیق سکولی کېږي به په دوی باندې من رحیق د خالصو شرابونه مختوم چې مهر به وهلی شوی وي په آخر د هغه کې څنګه مهر به وي ختامه مهر د هغې مسکون د مشکو نه به وي داسې یو ښکلې خوشبویي به ترې راوځي بیا وفي ذلک او په دې کې معنا په دې نعمتونو کې فلیتنافس المتنافسون مینه دې وکړي مینه کوونکې دا نعمتونه دي په دې کې رغبت وکړئ د دې د حاصلولو کوشش وکړئ دا ژوند یو دوه ورځې ژوندون دی دا په دې ډرامو په دې ګناهونو باندې مه تېروئ دا روژې چې کوم دی دا په دې ګناهونو باندې مه تېروئ رغبت په دې خبرو کې پیدا کړئ قرآن واورئ چې مینه محبت هم د جنت سره پیدا شي د جهنم نه نفرت پیدا شي د نیکو اعمالو سره مینه پیدا شي نو الله رب العالمین فرمایي چې په دې ټولو کې وفي ذلک او په دې ټولو کې چې مخکې ذکر شو مخکې څه شی ذکر شو نعمتونه ذکر شو نیک اعمال ذکر شو ان الابرار فلیتنافس المتنافسون مینه دې وکړي مینه کوونکې د دنیا پسې ډېر مه پسخېږه د دنیا ډېر سوچونه مه کوه بس د جنت غواړه د رب العالمین نه دومره دنیا د رب العالمین نه غواړه چې چاته محتاج نه او خپله بندګي پې صحیح وکړي ومزاجه من تسنیم او ګډون د دغه او ګډون د هغې چې کوم دی من تسنیم د تسنیم چینې نه به وي د څه شي ګډون د دې شرابو دا شراب چې دي دا به د تسنیم د چینې نه چې کومې اوبه راځي د هغې نه به اوبه ورسره ګډې شوي وي تسنیم دا داسې یوه چینه ده ښکلې اعلا چې د هغې نه هغه مقربې فرشتې مقرب بندګانه الله ته چې کوم نږدې خلک وي هغه به د دې نه اوبه څکي نو رب العالمین فرمایي ومزاجه او ګډون د هغې من تسنیم د تسنیم د چینې نه به وي عینا دا داسې یوه چینه ده یشربو بها المقربون چې څکي به د هغې نه المقربون هغه نږدې خلک الله رب العالمین ته الله رب العالمین ته چې کوم نږدې خلک وي هغوی به ترې دا اوبه څکي اعلا د جنت کې د جنت بره حصه چې دا په هغې کې دا تسنیم
دغه چینه ده. یا یشربو خړوبولی به شي په دې سره المقربون نیکان خلک. دواړه ترجمې یو شانتې دي، یعنې اوبه به تې څښي. ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. په دې ځای کې رب العالمین وس د مؤمنانو د پاره یو بل صفته هغه بیانوي او په کافرو باندې بدی چې دا کافران چې دی په دې دنیا کې مسلمانانو پسې خنداګانې کوي، خو په ورځ د قیامت به همدا مسلمانان دوی پسې خاندي، بیا په عذابونو کې به مبتلا وي. رب العالمین فرمای ان الذين اجرموا، یقینا ها کسان چې جرمونه کړي، ګناهونه کړي دي، قتلونه کړي دي، کفرونه کړي، شرکونه کړي، کانوا من الذين آمنوا، و دوی چې مؤمنانو پسې وي، من الذين ها کسانو پسې آمنو چې ایمان راوړی، یضحکون خندا به کولا، و اذا مروا هر کله چې به ورته ریدل دوی بهم په هغوی باندې یتغامزون، نو یو بل ته به سترګې وهلې، سترګې به وهلې په سترګو کې به چې ګوره ورته که نه دې ته ګوره. باید سړی مجلس کې ناست دی که نه خبرې نه کوي، بس یو سړی خبره وکړي د استهزا د وجې نه اشاره وکړي، نو دې کافرو به د مؤمنانو پسې دغه شان سترګې وهلې. سترګو وهلو نه مراد سپکوالی دی، عیبونه د مسلمانانو هغه بیانول دي. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، او هر کله چې به راواپس شو إِلَىٰ أَهْلِهِمْ خپلو کورونو ته، خپلو خلکو ته، انقلبوا راواپس کېدل به دوی فکهینا په خوشحالۍ سره، خوشحالي کوونکي به وو، په دې خپله کارونو به بیا خوشحالي به هم کوله، فخر به هم کو چې نن هم داسې مسلمانانو پسې وکړل، نن هم داسې وکړل. رب العالمین فرمایي وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، او هر کله چې به ولیدل د کافرانو هم د مسلمانانو لرا، قالو د کافرو به ویل ان هؤلاء یقینا دا کسان لضالون خامخا گمراهان دي. الله رد کوي په دوی باندې وما ارسلوا علیهم حافظین، نه دي لېږلی شوي دا کافره علیهم په دوی باندې حافظین، علیهم حافظین په دوی باندې حافظین څوکۍ کوونکي. بعض خلکو دا عادت وي چې یو ته کافر ویوه بل ته کافر ویوه، ته به وایې که د دې دا ټوله ذمهواري تا ته وایله شوې ده چې ته د اسلام نه بار کړې. شیعګان دي ټول صحابه کرامو باره کې لګې وي چې دا کافر دی، یا لکه تا ته چا دا ډیوټي در کړې ده چې ته صحابه کرامو ته کافر وایه. د دې آیات مطلب هم اصل کې دا دی، تا ته الله دا ډیوټي در کړې ده نه، نو ولې خلکو ته کافر وی؟ بس د پردو ګناهونو پسې راخستې، دا خو داسې کوي، دا داسې کوي، دا داسې کوي. نو رب العالمین فرمایي چې نه، وما ارسلو نه دي لېږلی شوي دوی علیهم په دې مؤمنانو باندې حافظین څوکۍ کوونکي. فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، رب کائنات فرمایي چې نن ورځ به الذین ها کسان آمنو چې ایمان راوړی من الکفار کافرانو پورې یضحکون خندا به کوي. د مسلمانانو خندا دا ده چې مسلمانان به خوشحاله وي چې د کافرو ته اوس سزا میلاویږي او په دې جهنم کې پراته دي، کله یو عذاب او کله هغه بل عذاب، جزا من جنس العمل دې ته ویلی کېږي. تاسو ولې خندا کوله مسلمانانو پسې؟ نو اوس به تاسو پسې خندا کېږي، او دنیا کې هم دا قانون دی عزیزانو. عرب وایي من ضحکه ضحکه، چا چې چا پسې وخندل ده پسې به هم خلک خندا کوي. یو وخت به راشي تا پسې به خلک خاندي، چا پسې خندا مه کوه، د چا غریبۍ پسې مه خانده، د چا مجبوریت پسې مه خانده، چا پسې مه خانده، همیشه دپاره ځان صبروه. علی الارائک، په پالنګونو به وي دا مؤمنان، ینظرونه چې ګوري به د کافرو ته او کافرو پسې به خاندي، ګوري به مسلمانانو ته خپل منځ کې به ګپ شپ لګوي، ګوري به رب العالمین ته د الله ملاقات به نصیب وي دا د نیکان خلکه. هل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، د کافرو ته چې څه میلاو شو دا ټول د دوی د ګناهونو د وجې نه. رب کائنات فرمایي هل ثوب الکفار، آیا بدله ورکړی شوه کافرانو ته ما کانو د هغه کارونو یفعلون چې کول به دوی په دنیا کې. کافرو ته بدله ورکړی شو که ورنکړی شه؟
جواب دا دی چې ورته ورکړی شوه کافرو ته. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ټول صحیح مسلمانان جوړ کړي او رب العالمین دې زمونږ او ستاسو آخرت ښایسته کړي. رب العالمین دې مونږ او تاسو ټول مړي چې څومره شوي دي مشران کشران خپلوان ټول مسلمانان د جهنم او د قبر د دې عذابونو نه وساتي. الله رب العالمین دې ټول مسلمانان جنت ته بوزي بې حسابه بې کتابه. الہ العالمین زمونږ شوق او مینه او محبت د الله د کتاب قرآن کریم سره د پیغمبر د احادیثو صلی الله علیه وسلم سره زمونږ مینه او محبت پیدا کړي. آمین یا رب العالمین. وصلی الله تعالی على خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.